پکاتشم و علم و تهران چې د نس د پاره سکه دا سگان نس وی خېټې ته او سگان وی سپو ته د دنیا خلکو ته حیران یم چې دا سپي د دې خېټې د پاره څه کارونه کوي. هسې چارې یې پیدا شي له وجوده چې په فکر ذکر نوي د شیطان او د دې خېټې دنیا د پاره داسې کارونه کوي چې شیطان هم د هغې سوچ نشي کولی. تل قرآن د وړاندې ایښی قرآن وایي ولی هیڅ عمل یې نوي په قرآن او قرآن اسې خو قرآن لولي تلاوت کوي خو ولې د قرآن په حکمونو باندې عمل نه کوي. په کم لوري پسې ځم چېرته یې غواړم د کیمیا غوندې نایاب شول دانایان. دانا وایي هوښیار سړي ته، نایاب وایي هغه شیز ته چې نشي موندی، او کیمیا وایي هغه علم ته چې په هغې کې به یې سونه جوړوله. نو وی هوښیار خلکو پسې ځای په ځای ګرځم ولې په دنیا کې هوښیار خلک د کیمیا غوندې نایاب شول. ښه سړی لالو یاقوت دی موندی نشي لکه نور کاڼي لږ نه دي ناکسان. او په دنیا کې د ښه سړي مثال د لال او د یاقوت دی. لال او یاقوت قیمتي کاڼي دي، نو دغه شان په دنیا کې ښه خلک او هوښیار خلک نشته، نه موندلی کېږي، کم دي. ولی عام خلق او دا کمکل خلق په مثال د عام کانو غونتی دي. دنیا د عام کانو نه ډکه ده خو ولی قیمتي او خيار خلق پکې نشته، کم دي. که په نور خلقو کې خسړې موندې شي ولی خسړې به لږ وي افغانان. د دنیا په نورو کامونو کې ښه خلق او خيار خلق خړیر دي موندې شي، هغې د وخت نه د ځان نه فایده اخیستې ده د ټایم نه او ترقیان یې کړي. ولې په پښتنو کې داسې خلک ډیر کم دي، داسې هوښیار خلک او ښه خلک پښتون قوم کې کم دي. دا و د خوشحال بابا شعرونه تاسو سره شیر کړه. د الله په امان.